السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم ټول بخیر. خوشحالي د مالدارۍ نه راځي، خوشحالي د سوچ نه راځي. آیا رښتیا د دنیا د غم او د ټینشن نه ډکه ده؟ آیا موږ د دې دپاره پیدا شوي یو چې ټول عمر به په خفګان کې تیرو؟ لږ تپوس د ځان نه وکړه، که تاسو 2 یا 3 کاله د خپل کور نه لرې په بل ملک کې اوسئ، نو ته به دا 2-3 کاله خفه اوسې. هر سهار به ته په دې فکر راپاسې چې زه یوازې یم او زه به خفه اوسم. نه، انسان هر حالت سره عادت کیږي، نوی ملګری پیدا کوي، نوی ځای خپل کور ګڼي. نو بیا ولې د ژوند نور مشکلاتو ته تسلیم کیږو؟ غم د ژوند یو برخه ده، خو ژوند یوازې د غم نوم نه دی. که خوشحالي یوازې د مالدار خلکو سره وی، نو د دنیا ټول غریبانان به د خفګان نه مړه شوي وي. خو حقیقت څه دی؟ ډېر غریب خلک شته چې په ساده ژوند کې خوشحاله دي، او ډېر مالدار خلک شته چې د پیسو سره هم سکون نه لري. دا څه معنی لري؟ خوشحالي د پیسو سره تعلق نه لري، خوشحالي د زړه سره تعلق لري، د سوچ سره تعلق لري، د شکر سره تعلق لري. که تاسو دا فکر کوئ چې کله ډېرې پیسې پیدا کم بیا به خوشحاله یم، نو باور وکړه تاسو به هیڅکله خوشحاله نشئ، ځکه د انسان خواهشونه نه پوره کیږي. که تاسو ټول عمر غریب پاتې شئ، نو آیا ټول عمر به خفه اوسیږئ؟ آیا ستاسو مسکا یوازې د بینک په حساب پورې تعلق لري؟ نه، خوشحالي یوه فیصله ده، یو انتخاب دی. تاسو هم نن فیصله کولی شئ چې زه به د حالاتو سره خوشحاله اوسم. که تاسو یوازې یئ، دا یوازیتوب مه ګڼئ، دا د ځان پیژندلو موقع وګڼئ. که تاسو مشکلاتو کې یئ، دا د قوي کېدو موقع وګڼئ. موږ اکثر خوشحالي سبا ته پرېږدو، وایو چې کله ښه نوکري پیدا کړم بیا به خوشحاله شم، چې کله خپل کور جوړ کړم بیا به خوشحاله شم. خو حقیقت دا دی، خوشحالي سبا نه راځي، خوشحالي نن جوړیږي. هر ځای چې هر حالات کې چې هلته ځان خوشحاله وساتئ. که په بل ملک کې هلته تجربه زده کړه، نوې ژبه یې زده کړه، نوې خلک وپېژنه. که په خپل کلي کې د مور و پلار قدر وکړه، د ماشومانو خندا واورئ، د ساده ژوند نه خوند واخلئ. ژوند د وړو خوشحالو نوم دی، یاد ولرئ. غم په خپله نه راځي، غم له موږ په خپله دعوت ورکو د منفي سوچ په ذریعه باندې. کله چې موږ هر وخت شکایت کوو، کله چې موږ ځان د نورو سره کمپیر کوو، نو خوشحالي په خپله د منځ نه وځي. ستاسو ژوند ستاسو دی، ستاسو خوشحالي هم ستاسو په لاس کې ده. هیڅوک نه راځي چې تاسو خوشحاله کړي. تاسو به په خپل ځان خوشحاله ساتئ. ژوند درته یو ځل میلاو شوی دی، بل چانس نشته. نو آیا دا به په خفګان، شکایت او ټینشن کې تیرو، او که فیصله وکړو چې هر حالت کې به خوشحاله اوسو، شکر به کوو، او هر ورځ به د ژوند نه خوند اخلو؟ که تاسو غریب یئ او خوشحاله یئ، نو ته مالداره یئ. او که تاسو مالداره یئ خو خوشحاله نه یئ، نو ستاسو نه بل غریب نشته. نو نن دا واده وکړه، موږ به حالات نه خپل سوچ بدلو، ځکه ژوند یو ځل میلاویږي او خوشحاله ژوند کول زموږ حق دی. که تاسو هم موافق یئ، نو په کمنټس کې ولیکئ زه به خپل ژوند نه خپل سوچ بدلوم. که دا ویډیو ستاسو زړه ته لګېدلی وي، نو د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او خپل ژوند په خپله ښکلی کړئ. الله دې تاسو ټولو له په ژوند کې خوشحالي درکړي. آمین.